لکه د مور د خوښه او ستا نه وه خوښه؟ نه زما خوښه نه وه. ستا نه وه خوښه. اوس بیا بل کې نو بس دې سره م زړه ولګېده. ښه بیا د واده نه پس خوښه شوه. او خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې اسرې کړمه. شعر واوره چې خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه. خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه. خښتې زما د کور وویستې د مار په ځای. او نن مې خپل ماضي په زړګي ډېر مننه. خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه. خښتې راوویستې زما د کور د مار په ځای. خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه. خښتې راوویستې خښتې زما د کور راوویستې د مار په ځای. او نن مې خپل ماضي په زړګي ډېر راورېدلی و. نن مې خپل ماضي په زړګي ډېر راورېدلی و. کېناستم باکره په فټپات د مزدور کار په ځای. دې ډېر زیات فایده هم وکړه او نقصان هم وکړه. خاص کر د پښتو ادب ته ډېر زیات نقصان ورکړه. نقصان یې په دې اساس ورکړه چې زموږ کوم د الله پای شاعران دي پوه شاعران یا هغه یې وروسته پرېښودل. دغه یو څه یو دوه درې شعرونه به یې لیکلي او دغه سوشل میډیا کې به یې ویلي د بدماشۍ د سګرټو د تمباچو یا د داسې منفي خبرې که نه. نو دوی د عوام د خلک ډېر زیات مطرح کړه ډېر زیات یې مشهور کړل. هلته د یون صاحب زموږ په نوم باندې یو پروګرام جوړ کړی و ژوندون کې زما او د مطیع الله تراب صاحب. یون صاحب لوی سړی دی او دلته خو کابلی پولاو څوک نشي پخولی که نه. دلته خو څوک نشي پخولی کابلی پولاو که نه. دا خو به هلته خو افغانستان کې کول. رڼا د پیروي د محمد ده ګڼه نشته په جهان بله رڼا صلی الله علیه و آله وسلم. قدرمنو عزتمنو ملګرو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم. ډېر خوشحاله یم او ډېر خوشحاله په دې یم چې یو وخت کې زه تللی وم کوواټ ته. کوواټ کې ما دا هغه وخت کې د اتل افغان او عبدالله ظهیر صاحب سره مرکه کړې وه او زه په هغه دوره کې دا څه کال مخکې خبره ده په هغه دوره کې سخت خفه په دې شوم چې بنیادي زه کوم ډېر ښه شاعر ډېر جدت تراده شاعر لتلی وم هغه شاعر هغه دوره کې ما ونه لیدو. افغان یار صاحب اتل افغان صاحب او عبدالله ظهیر سره مې ملاقات وشو خو دغه ملګری چاله ډېر ځان نه ورکوي. نه پوهېږم چې دا ځان ولې نه ورکوي څه وجه ده څه سبب دی. خو به هر حال یو ښه کار دا وشو چې هغه د پښتو ټپه ده چې دیدنې کور ته راله راوړو. هغه بل شعر ورپسې ځکه نه ویمه چې نه ما وقدرولو. هغه خو دا دی چې په بې قدره یار باندې په قدردان جانان مې ځان بې قدره که نه. خو ما وقدرولو پښتونکور ته راغلی دی شاهنواز باقر د افغانستان د ننګرهار ولایت دی ورته دهبالا وایي. ما ورته وسل چې ته ورته باقر صاحب دهبالا مه وایه ځکه چې دا وزیر محمد ګل خان هسکه مینه کړې ده. د هسکې مینې ځوان شاعر تاند شاعر تپان شاعر او حسان شاعر زما ډېر خوښ شاعر شاهنواز باقر سره خبرې کوم د ده د ژوند کتاب راسپړم. دا کتاب ما سره تاسو په مینه مینه ولولئ. باقر صاحب څنګه یې ستړی مه شې پښتونکوټ کې درته ستړي مه شي ویم هرکلې. ډېره زیاته مننه کوم باچاجي صاحب. خوشحال شوم چې ستاسې هغه صحبت مې په نصیب شو او ستاسو ځای ته راغلو. ورته چې درغلی وم نو ما ته اتل صاحب ویلي وي باچاجي د کس ته درنه پټ شو دا رښتیا وایي که نه هسې بې تکلفي کوي. نه باچاجي تاسو خو زموږ مشران یاستئ او ستاسې نه چې دوی تا ته ټلیفون وکړو ته ما یقینا چې دا زموږ د کشرانو دپاره ډېر د ګټور دی ځکه چې تاسو نه موږ زده کوه. نو بس زه تا لکه د مرکې په سر کې وویل چې زه هر چاته ځان نه ورکوم نو تاسو زموږ مشران یې نو تاسو ځان ته ولې نه ورکې. مسله دغلته ده چې لکه دا سوشل میډیا چې کوم ده دنه ډېر زیات لکه غب جوړ شوی دی که نه او شهرت دومره زما په فکر زما په خیال شهرت دومره مهم څیز نه دی چې و شاعر یو لیکوال خپل تخلیق د شهرت نه قربان کړي. نو دا ضروري نه ده. زه شعر لیکم زما شعر خلک خوښوي. دا که زه چا سره مرکه وکړم ونه کړم زما شعر د مرکو ته محتاج نه دی
او بله خبره دا ده چې شهرت د چا په شعر کې وزني او ښه شعر نو هغه په هر زمان کې هر وخت کې خلک اسم شهرت او عزت دواړه الله درکړي. دې عزت وکړه. ها دا رنګ ماشوم راته ښکاري رښتیا عمر نم دا رنګ ځوان بیخي ځوان دی او که نه ها په زړه کې هغه غم ندارت کیسه ده. په زړه کې هم غمونه دومره ډېر دي. ها لکه زما عمر کم دی. زما ابتدایي شاعري چې ما شروع کړې وه ډېر ورکووالی دی. کله پیدا شوی؟ زما عمر به تقریبا داسې 13 کاله وي، دومره عمر مې نه دی. نو زما هغه ابتدا حالاتو کې چې ما د شعر هغه په پل مې د ادب په میدان کې کېښود، نو ستاسې هغه سپینې چې کوم نثر هغه هغه مې لوستلو. یقینا زموږ ماما دی د فروټو دوکان دی، دا ډېرو مرکو کې ما ویلي هغه ستاسې هر لیک دغه وقدت اخبار کې چې راتلو نو ډېر په مینه او ذوق به لوستلو. نو دې کې به هغه منځ صفحو کې به شعرونه هم راتلل، ما به لوستل. نو وروسته بیا زموږ د دغې دوکان تر شا یو ادبي بنډار به کېدو، خالد پښتون صاحب او دغسې نور یو بهترین ښه لیکوالان شاعران شاید تاسو هم راغلي وئ او داسې بلکل المجروح صاحب دغسې ټول ملګري زه به ډېر ورکوټ یم. نو زه به ورسره کېناستم، بس دا د شعر یو هغه به ما کې وکنه چې یاره زه هم کاش کې د دا شعر ولیکم. نو هغه قدرتي کار چې زما په فطرت کې زما په ذات کې هغه د شعر ماده موجوده وه، نو ما وکولی شو چې شعر ولیکم. او چې بیا زه کله سوشل میډیا ته راغلم نو خلکو ډېر ونازولم، زما شعر ډېر بدرګه که خوښې که حالن کې زه دومره لوی شاعر نه یم. شاعران شته په پښتو ادب کې ډېر نوموړي شاعران شته، ډېر اعلی پایي شاعران شته، خو نه پوهېږم یا به زما په شعر کې پاور زور وي او یا به شاید دغه خلک ما ته د مینې نه یو مینه راکوي او یو زما ذوق به زیاتی. نو ستاسې د کور ودانې چې ما ته دومره مینه راکوئ، تاسو ما خوښوئ. نه باقر صاحب ته دلته زموږ پښتونخوا کې پیدا یې او که هلته کې هسکه مینه کې پیدا یې؟ زه په انګور سیمه کې پښتونخوا کې پیدا یم. ښه جی. والد صاحب دې څه نوم و؟ غلام حسین. او نور رونه خویندې دې شته؟ هو 2 مې رونه دي، 2 مې خویندې دي. څه نامې دي؟ نو د رونو نامې مې یو نجیب نومېږي، یو تاج محمد. ښه. او واده دې چېرته کړی؟ واده مې کړی دی، ماما لور مې کړی دی. خپله د ماما هل او هی وکړه؟ نه بس نه توکل دې وکړه؟ هل او هی نه، بس مور مې خوښه وه نو ما وکړه. ستا نه وه خوښه؟ لکه د مور دې خوښه او ستا نه وه خوښه؟ نه ما خوښه نه وه. ستا نه وه خوښه؟ اوس بیا بل کې نو بس دې سره م زړه ولګېده. ښه بیا د واده نه پس دې خوښه شوه؟ نه د مجبورۍ نه دې اوس خوښه ده او که نه نه نو لکه انسان چې یو چا سره ډېر وخت تېر کړي نو خامخا فطرتن کار دی چې هغه به ستا په ته خو یې خوښ یې که نه؟ او زه یې ډېر خوښ یم. لکه ته هم ماشاءالله ښکلی هلک یې که نه؟ نه که ښکلی یم که ښکلی نه یم خو زه یې خوښ یم. نه نو لکه ولې نو بل چا سره دې زړه لګېدی و؟ مینه و حتما ما کړې ده. ښه. نو بس هغه مو قسمت کې نه و، دا مو قسمت. نو هغه دې چېرته غوښتې وه او که ناسې؟ نه غوښتې مې نه وه. نو بیا څنګه دې قسمت چې غوښتې دې بس تا ته پته د پښتو روایتونه مجبوري نو زه ورکوټ یم نو ما کې دومره توان نه و، هغه حوصله مې دومره نه وه چې دا خبره وکړه ته وکړم رونو کلي کوڅې حجرې ته یې راولم. دنیا خبره وه. ښه بچیان دې څو دي؟ 2 مې زامن دي، 2 مې لور دي. څه نامې دي؟ یو ضمیر نومېږي، بل احساس. ها ماشاءالله ډېر ښه نامې دي پېښې دي. شاعري دي کله؟ لورانو نومونه مې یوه هیله ده، یوه ادا. ښه دا مې دې ښه چې پښتو نومونه دي، شاعرانه نومونه دي. ښه او په خاندان کې د اتل صاحب نه بغیر بل نور شاعران شته؟ اتل صاحب دې څه کېږي؟ اتل صاحب مې ترور زوی دی او بیس زما یو استاد دی، ډېر ښه شاعر دی اتل افغان صاحب. یو مې بل اوښ کې هم دی، زما خور ورته ناسته ده، او ترور زوی مې هم دی حسن حساس. او بل عبید روان نومېږي، زموږ ورکوټ ترورزین دی. یو بل یعقوب خان زموږ مشر دی چې د اتل صاحب استاد و. خیر و شعر نه لیکي خو ډېر پخوا شعر به لیکلو. نو زموږ مغینه یعقوب خان لکه د شاعرۍ د بالکل. او زده کړې دې شروع کې چا نه کړې وي؟ زده کړې خو مې د توختي مې ته ذکر وکړو، د اخبار نه مطالعه به مې ابتدا حالاتو کې ډېره کوله، لکه وحدت او سپینو پکې ساسرات خامخا او وحدت ډېر خلک شاعران بالکل که څه هم ورګي معیاري کلام نه چاپ کېږي. نه اوس به چاپ کېږي، اوس به چاپ کېږي. خو لکه ابتدایي بالکل یو اخبار او ډېر معیاري اخبار هغه وخت کې ډېر ښه اخبار
او ما به ورکې سپینې سپینې کالم لیکلو پوره 14 کاله چاپ شوی همداسې ده نو بالکل د پښتو دا څومره لوی لوی خلک چې وو که نه دې ټولو به ورکې کالمونه همداسې لیکل. ده بالکل. ژوند نه مطمئن یې چې تا پښتو له څه ورکړل او پښتنو تا له څه درکړل؟ ژوند نه خو خیر مطمئن نه یم او وضعیتونه دي غمونه دي او خاص کر زموږ د خو پښتنو د هر انسان باره نو کې هر کنه انس- زه د پښتو په حواله ویم. خیر دار انسان په ژوند کې مشکلات زنو کې نه دا غلطه خبره ده او پښتانه اقتصادي ستونزې لري، امن پکې نشته، امان پکې نشته، د تعلیم نه لري دي، د اقتصاد بحران دی پکې. نو په دې لحاظ موږ هم پکې راځو نو د ژوند هغه قدمونه هم ډېر مات ګوټ دي او پښتانو ماته مینه راکړې ده، زه یې نازولی یم، زه یې بهر ملکونو ته غوښتی یم، ماته مینه راکړې ده. چېرته تللی؟ زه رشیا ته تللی یم، روس ته تللی یم، ها. دوبۍ ته یې غوښتی یم او سعودي ته تللی یم. نو دوی ډېره مینه ماته راکړې ده او که څه هم ما ورته څه نه دي ورکړي، دا تا غلطه څه خبره ده. ورکړي دي؟ ما شعر ورکړی دی نه د کتاب هغوی دې چاپ دی؟ 3 کتابونه مې چاپ دي. څه نام یې؟ یو د هوا سترګو کې شګې، ها. 5م موسم تږي څاڅکي، ها. او دا ډېر خلکو خوښ کړي دي. او نو ما شعر لیکلی دی، خلکو خوښ کړی، ماته مینه ته راکړې. وایه یو غزل ووایه چې د شعر خبره راغله چې یو غزل دی چې بل ځای له راغلی یم ستا د انتظار په ځای، ها. بل ځای له راغلی یم ستا د انتظار په ځای، چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای. بل ځای له راغلی یم ستا د څومره ښایسته شعر قربان شم. قدرمنو، زه چې تاسو ته ویم که نه چې شعر لکه ډېر ګران کار دی. شعریت غواړي، هنریت غواړي، مقصدیت او معنویت غواړي. دا خو صرف دا نه چې بس ته وایې چې روان دی او طوفان دی او باران دی که نه. نه چې زه تاسو ته ویم چې زه به وخت په وخت داسې معیاري او هنري شاعران تاسو سره متعارف کوم، چا را سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای. بل ځای له راغلی یم ستا د انتظار په ځای او چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای. ستا د سری شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم، ستا د سری شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم، سترګې مې منډلې دي په ستنه کې د تار په ځای. ستا د سری شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم، سترګې مې منډلې دي په ستنه کې د تار په ځای، او تل د انتقام نه خپل احساس محرومه کړی یم، تل د انتقام نه خپل احساس محرومه کړی یم، خولې نه مې راوځي دعاګانې د ازار په ځای. او خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې اثرې کړمه، شعر واوره چې خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه، خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه، خښتې زما د کور او ویسې د مار په ځای. او نن مې خپل ماضي په زړګي ډېر مننه، خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه، خښتې راویستې زما د کور د مار په ځای. خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه، خښتې راویستې ته خښتې زما د کور راویستې د مار په ځای. او نن مې خپل ماضي په زړګي ډېر راورېدلی و، نن مې خپل ماضي په زړګي ډېر راورېدلی و، کېناستم باکره په فټپات د مزدور کار په ځای. بل ځای له راغلی یم ستا د انتظار په ځای او چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای. باکر صاحب دا اوس فیسبوکونه عام شول او دا شاعران بلا ډېر شول او د دې باره کې راته څه مطمئن یې که نه؟ ای باکره ته ولې غزل نه لیکي؟ خلکو د شعر نه جامې ویستي. دا ما اوس لیکلی دی لکه دا سوشل میډیا چې کله ډېره مطرح شوه د دې پښتنو کې خاص کر دې ډېر زیات فایده هم وکړه او نقصان هم وکړه، خاص کر د پښتو ادب ته ډېر زیات نقصان ورکړه. نقصان یې په دې اساس ورکړه چې زموږ کوم د اعلی پای شاعران دي، پوی شاعران یا هغه یې وروسته پرېښودل. دغه یو 2-3 شعرونه به یې لیکلي او دغه سوشل میډیا کې به یې ویلي د بدماشۍ، د سګرټو، د تمباچو یا د داسې منفي خبرې که نه. نو دوی د عوام د خلک ډېر زیات مطرح کړه، ډېر زیات یې مشهور کړل، الن کې دا د پښتو ادب دپاره ډېره غټه ضربه ورکړه. زمونږ په دغه اوسني عصر کې دومره لوی لوی شاعران شته هغه د سکرین نه پټ دي. نو دغه خلکو فکر او عقل ته هم زه حیران یم چې دوی معیار نه پېژني، د معیار په تقاضو هغه چې کوم څوک شعر لیکي هغه یا پوهېږي نه یا پې ځان نه پوهېږي یا مثلا دو ته خدای پاک دومره پوهه نه ده ورکړې
نو هیله ورنه دا کومه چې په راتلونکي کې دغه نورې د ژبو ادبیات چې ته ولولي شعر ولولي هغوی هغه خلک سپورټ کوي هغه شعر زیات مشهوري چې هغې کې څه یي څه مقصد یي پکې څه معنویت یي پکې څه وزن څه بهر نو دغه زموږ د ادب د نوي ملګري چې کوم دي ماشومان رووتل نه مطمئن نه یم ځکه چې ډېر زیات نقصان یې وکړه که نه بې معیاره شعر خلکو ته معرفي شو د کوواټ د ادب په حق راته څه ووایه ګوره کوهاټ ځمکه چې ده دا ډېره زرخیزه ده د شعر په حواله دې کې که موږ وګورو صابر شاه ډېر لوی نه ایوب صابر نو دا ډېره غټه حواله ده داسې پکې هارون سغر ډېر لوی شاعر پاتې شوی د پښتو داسې پکې نور هم شته دی طلبغان لوی شاعر دی عبدالله زهیر لوی شاعر دی ډاکټر شاکر اورنګزیب نه خیر دی کې لکه طلبغان د خپل کار په حواله باندې او هر چا خپل سټیپ خپل ځای دی بالکل او خالد پښتون شو داسې ډېر ښه شاعران دي د کوهاټ ځمکه خو د شعر دپاره ډېره زرخیزه ده او ډېر ښه تخلیق پکې کېږي وخت پکې ډېر ښه تخلیق روان خیر اوس د جمود ښکار شوی دی نه اوس پکې خلک لږ کمزوري شوي دي جرګې کمې جرګې دي ساهو ده پکې او ځواک پښتو ادبي ټولنه داسې دوه درې پکې نور دي نو ډېر ښه شاعران پکې رووتل او هغه دي چې د سوشل میډیا نه ځینې خلک لکه هغه نه دي اکټیو نه دي پکې وروسته دي نو چې خالد پښتون ډېر لوی لیکوال دی په حیث د یو افغان بره څنګه ادب ته ګورې او تلې هلته د مشاعرو کې ګډون کړي دي که نه بالکل ما کړي دي تلی ما ډېره مینې را کړې ډېر درناوی را کړی دی په نوم چې افغاني پښتون یې هغه به خپل اتل ته خپل لیکوال شاعر ته ډېر قدر لري ډېر احترام به لري او اوس پکې لکه پخوا پکې زما په فکر دومره ښه تخلیق نه کېده اوس پکې ډېر ښه تخلیق کېږي دا وړکي چې پکې رووتل ینګ دا د شعر په حواله ډېر ښه کار پکې کېږي نه مخکې هم کېدلو خیر لکه ټیک ده او بالکل داسې پکې ډېر وو اوس پکې ډېر ښه کار کېږي اوس پکې دا ینګ وړکي چېرته هلته کې د مشاعرو کې برخې اخیستې دي هلته د یونسیف زموږ په نوم باندې یو پروګرام جوړ کړی و ژوندون کې زما او د مطیع الله تراب صاحب یونسیف لوی سړی دی یونسیف هر پښتون قدرولی دی جشن صابر شاه صابر هم کړی لکه چا چې کار کړی نو حقیقي خلک یونسیف را مخې ته کړي ښه نو زه ما هغه پکې مطیع الله تراب صاحب او بغزاده دانش زموږ دپاره ډېر ښه پروګرام جوړ کړی شاید ډېرو خلکو لیدلی نو داسې ډېر پروګرامونه دي چې دا اوس هم راته یو بلنه راغلې وه د مشاعرې نه خو زما پاسپورټ کې څه مسله وه نو زه نه لاړم او کار روزګار څه زه پینټر یم دا آرټسټ لیکل کوم په دې بینرو باندې او شته خال شته نو بیا د ژوند ټیله دی بس ښه دی ګزاره کېږي او نه مالدار که غریب نه مالدار هم نه غریب نه لکه مالي حیثیت دی ښه دی نه ښه نه دی ستا غوندې لوی شاعر سره لر او بر حکومتونو سره مرستې کړي دي که نه نو چې ښه نه وي خو په کار چې تا غوندې خلکو سره هم نه کوي دا که چا سره بیا اصلیت کې مونږ ما شعر دې دپاره نه دی لیکلی خو دې دپاره خو تا نه یې لیکلی خو لکه چې ته په ژوند کې ښې سکون دا خبره ده بیا به هلته دې ته او خیر خاماران شته دی زموږ په دغه خزانو ناست دی چې هر څه کېږي زیات ګورنمنټ حکومتونه که هلته دي که دلته دي داسې پروجیکټ یې راوتلي دي چې په هغې کې مونږ چا نه وي یاد کړي او خلک بس مات ګوډ شاعران هغه شاخۍ تاخۍ کوم سرکاري د لر بر ایوارډ درته میلوي سرکاري نه 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 دی میلوي او شکر دی نه دی نه سرکاري پیسې درله چا درکړي نه نه بیخي ښه نو دا ولې یار چې ته باکر ښه خبره ځینې دي او زه نه لکه دې ته زه نه خفم نو ته خو ورته زړه نه کښې خو زما خواهش دی چې ستا غوندې خلکو یاد شي ودان آباد اوسي بس تا سره یو احساس دی او کور د ودان پکار دی چې حکومتونو سره هم دا احساس پیدا وشي چې باکر غوندې تخلیقکار ته دغسې زمینه برابر څه دې خوښ دي په خوراک کې خوراک کې مې وریجې خوښې دا وختي ګوره اپیسوډ په ما کټ کو چې چاولې دې کولې تا هم د پاکستاني خبرې شروع نه پاکستاني خبرې نه دي دا چاول دا داسې دی چې یو ماحول کې چې ته پاتې کېږي نو خامخا دا طبي خبره ده بس صرف وریجې خورې نور څه نه خورې نه نو خامخا خو تا د خوښې خبره وکړه زما خو افغاني وریجې خوښ نو صحیح ده کابلي پلاو مې خوښ دی وریجې ښه
او دلته خو کابلی پولاو څوک بریاني نشي دی پخولی خو که نه دلته خو څوک نشي پخولی کابلی پولاو که نه ها. دا خو به هلته خو افغانستان کې کول او څه دې نه دي خوښ څه کورخې مې نه دي خوښ ښه والله چې زما په رنګ ښه داسې یاره په ایمان که زما خوښېږي ښه ها. او دا مې نه دي خوښ ښه او دارنګ ژوند کې ډېره د غم ورځ کله راغلی دا دوه درې میاشتې تقریبا کېږي چې زما مور مړه شوې ده د دې نه سخته ورځ زه وایم چې زما په ژوند کې به نه راشي نه تېره شوې ډېر لوی درد وي د مور سوری او د پلار سوری خوشحالي دې لیدلې ده خوشحالي تا مې خو شروع کې فریاد وکړو چې نه مې دې لیدلې خو بیا هم خامخا ژوند کې د خوشحالۍ ورځې راغلي دي خوشحالي مې ډېره کمه حس کړې ده احساس کړې ده خوشحالي مې په ژوند کې ډېره کمه لیدلې خو وضعیتونه خفګانونه په ژوند کې ډېر زیات دي ښه نه ته بیا خو هم در باندې خوشحالي خامخا لکه لږه ډېره داسې ما ته یادېږي نه خو غم راته نه یادېږي ته چې وروسته لاړې په ادبي دوره دا لویه خوشحالي نه وه خوشحالي دومره اعزاز درته میلاو او خامخا سړی خوشحالېږي چې یاره ته یو هنر کې ته زحمت وباسې روس کې وخت بیا ورکړې. وقدرولې شوې ډېر زیات پیسې درکړې شوې بس چا خو راته ویلي وو بلکې اتل افغان راته وي ښه ډک ډوک راغلی نه د پیسو لکه نه خو درکړې ایوارډ سره ته وي خامخا لکه دومره خو لکه حد اقل دومره حق جوړېږي چې نه میاشتې څو ما بعد پیسې درکړې وي نو ایوارډ سره. تعداد یې راته نه دی معلوم او بس کور یې ودانه لکه خپل یو دومره جوړې وه یار دومره نه وه دومره وه نه نه چې افغانۍ یا پاکستانۍ ته جوړې شوې وي او خیر پاکستاني خو نه ډېرې جوړېږي خو افغانۍ پاکستانۍ به جوړې وه که نه ما ته نه پته ده. جوړې نه وه. ښه. خو افغانۍ خو نه بیخي کمې جوړې دي ښه. ښه باکر صاحب څه خبرې خو ډېرې دي ما ته پته لوی سړی او قابل شاعر او ښکلی شاعر عزتمن خو به هر حال په کار چې تا نه خو ما ډېرې غزلې اورېدلې وې زه ووایه د اخري یو غزل ووایه د محبت د اخري حد په حصار کې یمه د محبت د اخري حد په حصار کې یم حصار کې یمه تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یمه که رانه وپوښتې نو نوم یې راله هم نه راځي زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم ښار کې یمه که رانه وپوښتې نو نوم یې راله هم نه راځي زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم ښار کې یمه او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کېږي خلک ویده ورونه بند او زه په لار کې یم توره تیاره خلک ویده توره تیاره ده د خپل ځان نه مې هم یره کېږي خلک ویده ورونه بند او زه په لار کې یم او زما په وینې په هر څاڅ کې پسې ګرځي ښکاریان زخمي مرغه یم ترې پټ شوی په چینار کې یم او وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ شعر والا ډېره ښه د درد امیزه وجود می رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یم بل وایه یو بل غزل وایه په محبت به دې سوچ وکم یریدلی یم له دې کمر نه یو ځل مخکې هم لوېدلی یم په محبت به دې سوچ وکم یریدلی یم له دې کمر نه یو ځل مخکې هم لوېدلی یم او غږ مې څوک نه اوري مرۍ مې خپله کېنوله ژوندی تصویر یم په دیوال چا لګولی یم غږ مې څوک نه اوري مرۍ مې خپله کېنوله ژوندی تصویر یم په دیوال چا لګولی یم او زه ستا د خپو نه یم لوېدلی ته خبره نه یې د سرو پانزیب یم یو ماشوم چېرته موندلی یم څومره نوی خیال زه ستا د خپو نه یم لوېدلی ته خبره نه یې د سرو پانزیب یم یو ماشوم چېرته موندلی یم او ستا د بدن نه مې راټول کړل په شیشه کې عطر نن مې د تیلو په ځای راوړل په ډیوه کې عطر ډېر ښه د وجود نه مې راټول کړل په شیشه ستا د بدن نه مې راټول کړل په شیشه کې عطر نن مې د تیلو په ځای راوړل په ډیوه کې عطر هغه سړی د ستا د زلفو خوشبویې پاگل کو چې کوم سړي به غرڅول ستاسو کوڅه کې عطر لږ لاسونه ورته وکړه ډېر هغه سړی د ستا د زلفو خوشبویې پاگل کو چې کوم سړي به غرڅول ستاسو کوڅه کې عطر توره تیاره د خاورو بوی زما سلګۍ او ستا یاد
تور تیارو د خاورو بوی زما سلګی او ستا یاد باران وریږي را سسیږي په کوټه کې عطر تور تیارو د خاورو بوی زما سلګی او ستا یاد باران وریږي را سسیږي په کوټه کې عطر او دا ځل به هم زما دننه موسم نشي بدل دا ځل به هم زما دننه موسم نشي بدل دا ځل به هم خیر دی زه اوس کوم په پیاله کې عطر او ګل چې را یاد کم نو ته راته په خپله یاد شي چا ویل چې نشته د باکر په حافظه کې عطر ګرو دا و شانواز باکر د دې وخت د دې دور یو ډیر ښه جدت ترازه حسنوره او حسن خیزه شاعر شانواز باکر سره ډیره خبرې کېدې شي څه خبرې ورسره شوې ډېرې سپینې زما په خیال د دې نه مخکې به چا دومره سپینې خبرې نه وي دومره سپینه مرکه به ورسره چا نه وه کړې ځکه چې دی په لاس نه راځي شروع کې خبرې موږ له په لاس راغو بلکې کور ته راغو نو دا د مینه د اخلاص دی نو څه خبرې ورسره سپینې وشوې باکر صاحب سره به بیا کینو بیا به ورسره خبرې کوو د ده حوصله افزایۍ دپاره یو خواست درته کوم که یور وایس ټي وي لندن تاسو نوي سبسکرایب کړی نو په لندن کې دا پښتانه ناست دي ستاسو د ژبې ژوند بقا او ښایست دپاره کار کوي دا ټي وي سبسکرایب کوي چې د هغوی حوصله افزایي وشي اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله په امان